او په دې ځای کې ډېرې واجبه غونته واقعه راغلې وه. د یمامې قبیلې سردار و، د هغه نوم ثمامه بن اسال و. دا سردار د یمامې قبیلې چې دا د نبي علیه السلام ډېر سخت دشمن او د نبي علیه السلام ګستاخ هم و. د نبي علیه السلام ډېره سخته ګستاخي کوله، ډېر ناکاره دشمن و د نبي علیه السلام. چې کله نبي علیه السلام د دې ګستاخۍ نه تنګ راغی که نه، د ده د بدو ویلو نه نبي علیه السلام تنګ راغی، نو صحابه کرامو ته وفرمایل وایي دی خو چې کوم ځای ولید نو دی قتل کړئ. دا ثمامه قتل کړئ، دی ما ته ډېر تکلیف راکړو. نو د دې ځای نه چې کله صحابه کرام واپس راتلو، نو دا ثمامه په لاره باندې روان و مکې مکرمې ته تو، د خپلې علاقې نه روان و مکې مکرمې ته تو. د صحابه کرامو چې وفېژنده چې دا خو هغه ثمامه دی چې کوم نبي علیه السلام ته کنځلې کوي، کوم چې د نبي علیه السلام سخت دشمن دی، کوم چې نبي علیه السلام فرمایلي دی قتل کوي، راشئ یوازې روان دی چې ګرفتار یې کړو. نو صحابه کرام چې د دې غزا نه واپس راتلل، دوی په لاره باندې ګرفتار چې ګرفتار کړو. د غزا نه چې راورسېدل، نو دوی هم د ځان سره راوست. نبي علیه السلام ته فرمایي د الله پاکه پیغمبره، د یمامې قبیلې چې کوم سردار و ثمامه، هغه تا ته چې کنځلې ډېرې کوي او تا چې په بدو باندې ډېر یادوي، د الله پاکه پیغمبره ژوندی خو مو نیولی دی، مو راوست. اوس ستا مرضي چې ته ورسره څه کوې، هغه ورسره وکړه. نبي علیه السلام ورته وفرمایل لکه ته ثمامه یې؟ او زه ثمامه یم. نبي علیه السلام وفرمایل د مسجد نبوي په دې ستن پورې وتړئ، په دې ستن پورې وتړئ. صحابه کرامو دې په ستن پورې وتړو. شپږ سوه نبي علیه السلام سهار لمانځلو چې راوته دی په ستنه پورې تړلی شوی دی. نبي علیه السلام ورته وفرمایل کیف حالک یا ثمامه، ثمامه څه حالت دی؟ شپه په خیر وه که څنګه چل دی او څنګه مسلمانېږي که نه؟ نو دې ثمامه ورته وویل وی یو خبره زما واوره، خو چېرته قتل کوي مې نو قتل مې که، خو وجنې مې نو څه مې که؟ وجنه قتل مې که. زه معمولي سړی نه یم، د یمامې قبیلې سردار یم، ډېر غټ نوم دې راباندې کېږي. خلک به وایي چې د یمامې قبیلې سردار یې ووجې، معمولي سړی نه یم، زما په مرګ د دې نوم کېږي، نو په وجنې مې نو ومې وجنه نوم به دې وشي. او دویمه خبره دا ده که چېرته فدیه غواړې نو راته ووایه څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله راولېږم. د نورې قبیلې سردار یم، ډېرې پیسې به درله درکړو خو فدیه غواړي. او درېیمه خبره دا ده چې کو ازادۍ مې او احسان را باندې کوي، نو ته به وینې چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکړم. ستا به ډېر شکرګزار یم، ستا به ټول عمر احسان من یم، او د دې احسان بدله به درله ډېره غټه درکړم. نبي علیه السلام دې څونه فرمایل، مخکې طلا غلی د سهار لمونځ یې وکړو، نو صحابه کرام خواره شو، ورځ تېره شوله. صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبي علیه السلام سره چې کوم اعمال کوي دی ورته ګوري، هغې چې د نبي علیه السلام کوم ادب کوي، کوم احترام کوي، کوم عزت کوي، د هغه هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. درېیمه شپه راله، شپه تېره شوه، درېیمه شپه باندې چې د سهار لمانځله نبي علیه السلام راته بیا ترېنه تپوس کوي کیف حالک یا ثمامه، ثمامه حالت دې څه دی، څنګه څه وایي؟ دا ورته وایي هغه درې خبرې دي، هکې درې خبرې دي. خو قتل کوي مې نو ډېر غټ نوم دې راباندې کېږي، د لویې قبیلې سردار به قتل کړي، خلک به دې ډېر په لوی نوم سره یاد کړي. او که فدیه غواړي نو ووایه چې خپل قوم ته سوال جواب وکړمه چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي. او که ازادۍ مې احسان به راباندې وکړي، ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکړو. نبي علیه السلام ورته بیا ونه کړو. نبي علیه السلام اخلاق مبارک و، زه ورته ویې موږ ورته څومره بدې ردې ویلې وي. ها یو بنده دې راته کنځل کولو، بدې ردې دې راته ویلې، اوس زما په ګریب کې بیا داسې نېغې نېغې خبرې کوي، بیا نېغې نېغې خبرې کوي. نبي علیه السلام ورته هېڅ ونه وایي. پلار بیا د سحر لمونځ وکړو، صحابه کرامو خپل اعمال وکړو، خو ثمامه ګوري. ښه دا درې ورځې دا دوه ورځې چې تېرې شوې دا دی ګوري، نبي علیه السلام ته هم ګوري، صحابه کرامو ته هم ګوري چې څنګه اعمال کېږي، څه طریقه ده. په درېیمه شپه باندې چې نبي علیه السلام د سهار لمانځله راوته که نه، نو بیا یې ترېنه تپوس کوي وایي کیف حالک یا ثمامه، ثمامه حالت دې څه دی، څه وایې؟ وایي هغه درې خبرې دي، هکه درې خبرې دي. په ازادۍ مې نو لوی نوم دې راباندې کېږي، او که چېرته فدیه غواړي نو ووایه چې څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله درکړم. او که ازادۍ مې احسان به راباندې وکړي، د دې احسان بدله به ډېره غټه درکړم. صحابه کرام په انتظار وو چې نبي علیه السلام په مخکې هم د مرګ حکم کړی چې کوم ځای خو کولي د دې قتل کوي.
او نبی علیه الصلاة والسلام ورته 3 ورځې مهلت هم ورکړو ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکاو یو کار کې به مشوره ورکوله چې 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه فکر وکړه په هر کار کې به نبی علیه السلام 3 پیړۍ ورکولې نو 3 ځله مهلت یې ورته هم ورکړو مخکې هم د ده د قتل حکم نبی علیه السلام کړی و صحابه کرام په دې انتظار و چې اوس به نبی علیه السلام فرمایي چې اخوا یې بوځئ سر ترې ووهئ ښه طریقه یې دې نه سمېږي خو نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه مونځ وکړو که نه نو سمامه ته متوجه شو لقد عفوت عنك یا سمامه ای سمامه ما ته معاف کړې صحابه کرامو ته یې وفرمایل دې ته رانه وایي چې ځان خپل کړي ته پرېږده وایي چې دی ځي دې ما معاف کړو پرېږده وایي صحابه کرام حیران شو چې ګوره نبی علیه الصلاة والسلام خو چېرته دومره مهلت چاته نه دی ورکړی 3 ورځې مهلت هم ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام ده ته مخکې هم د قتل حکم کړی و او اوس نبی اسلام فرمایي چې پرېږده وایي ځان چې سمامه یې څنګه پرېښودل که نه دی روان شو روان دی اخوا یو د مدینې منورې نه بهر یو صحرا و هغې ته نه چې هغې ته ورسېدو غسل یې وکړو غسل یې وکړو څه ګوري چې بیا را روان دی بیا مسجد نبوي ته را روان دی نبي علیه السلام ورته فرمایي که ته بیا واپس رالي ته خو مونږ پرېږده خو دې ځکه را د الله پاکه پیغمبره دا ځل چې واپس رالمه که نه ما ته کلمه وایه ډېره راغلی یم زه ډېره راغلی یم چې ما ته کلمه ووایه دا لاس مبارک دې راکړه د نبي علیه السلام په لاس کې خپل لاس کېښود او کلمه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ورته وویل چې د الله پاکه پیغمبره ما ته په کلیو کې بدترین کلی ناخوښه کلی چې هغه مدینه منوره وه ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوله ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوه دومره مې د دې نه نفرت او ما ته په بدترینو مخونو کې ستا مخ و زما ستا د مخ نه ډېر زیات نفرت و چې د الله پاکه پیغمبر واوره قسم په الله چې په مخ د ځمکه راته خوښ کلی اوس چې د هغه مدینه منوره او په مخونو کې راته خوښ مخ چې د الله پاکه پیغمبر هغه ستا دا مخ مبارک دی ما دا 3 ورځې ولیدل دا زه په سترګو پورې تړلی وم خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او ستا د صحابه کرامو اعمال څنګه دي موږ خو څه لیدل نه وو موږ خو د اسلام نه ناخبر وو دا خو ما هر څه په دې جومات کې په خپلو سترګو ولیدل هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نه متاثر شو چې د الله پاکه پیغمبر ما درته کنځل کړي ما په تد نه یاد کړی خو ما ته ته مې راوشوې ما ستا مرګ خپل فخر محسوسوه ما خپل فخر ګڼو خو د الله پاکه پیغمبر ستا د سر دشمن وم تا ته مې کنځل کړي وو 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کړه ما ترې نه انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زه کورته ځم بیا دې معاف کړم چې کورته ځه د الله پاکه پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کېدی شي د بل چا نه شي کېدی دې یوه مسله دا معلومه شوه چې کله انسان مسلمانېږي اسلام راوړي د هغې نه اول غسل کول داسې دي مستحب طریقه دې وجې نه دې هم لاړه اخوا صحرا ته څه وکړو غسل یې وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارک وو دا اخلاق د نبی علیه السلام د یو مسلمان سره نه وولي دا سمامه په دې ټیم کې مسلمان نه دا کافر وو څه عام کافر هم نه د نبی علیه السلام بدترین دشمن وو هغه دشمن وو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې کنځلې کولې نبی علیه السلام به په بدو خبرو یادو هغه دشمن چې نبی علیه الصلاة والسلام له راغی د نبی علیه السلام پرې اوس هم بر دی اوس یې بر دی نبی علیه السلام ورته بیا وایي ځه ما معاف کړې نن دا اخلاق د کافر سره پرېږده موږ د خپل مسلمان سره نه شو کولی هغه مسلمان پرېږده په خپل کې د خپل ورور سره نه شو کولی ورور چې ورته خبره کوي ته به وایي چې په مخ د ځمکه چېرته بدترین دښمن د ده دا ورور دی داسې ده که نه ده په کور کې چې ورور ته خبره کوي که نه داسې ناکاره خبره ورته کوي چې ته به په مخ د ځمکه د ده د ده نه علاوه بل دښمن څوک نشته دی چېرته غټ دښمن یې دا دی چې تپوس وکړه دا خو عیسه کارونه دي دا خو د یو مور یو پلار نه پیدا دي خو دې خبرې ته وګوره ته به وایي چې درته دا د یو بل د وینو تږي دي هم په اخلاقو کې دی حد ته رسېدلي یو اخلاقو کې دی حد ته رسېدلي یو بیا د ګاونډي سره خبرې کول سړي نه تپوس وکړي دا هم که د ګاونډي په بدو باندې نه مړېږي دا ولې څه وجه ده دا ټوله وجه دا چې موږ د اسلام نه ناخبر یو موږ ته د نبي علیه السلام د اخلاقو مبارکو فتح نشته